د نن ورځې په لومړي خبرونو کې دا دی چې امریکا هغه د پټرول د رسولو یعنی په فضا کې چې د اسرائیلو الوتکو ته پټرول ضرورت کېدل ځکه چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ د بعضې ساحو سره تر خپله سرحده 1500 کیلومتره دی، تر تهران 1800 کیلومتره دی او نور هر سیمو ته چې مختلف د ایران سیمو ته ځي مختلف اندازې دي، بعضې کې 2000 کیلومتره دی، بعضې کې 1800 کیلومتره دی. دا فاصله ده. کله چې دوی هغه فاصلو ته راځي دوی کله یو ځلي کله دوه ځلي پټرول اخیستلو ته ضرورت لري، هم په راتګ پټرول اخلي هم په تګ کې پټرول اخلي. نو دا تیاري KC 115 دا په فضا کې دا تیاري تیره میاشت امریکا بیرته ویوړې. هغه وخت ویوړې کله چې د نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ ترمنځ شخړه زیاته وه. هغې د ډونالډ ټرمپ خبره نه منله او دا ویلې چې امریکا چې څه کوي به کوي، زه به خپل بریدونه په ایران کوم. نو امریکا خپل دا 10 دانې 12 دانې KC 115 د سیمې نه ویوړل، د اسرائیل نه د ټول ځای نه ویوړل او اسرائیل ته ویلې چې ته په ایران برید کوې، زه اوس برید وکړه چې زه په فضا کې تا ته پټرول درنه کړم، ته برید څنګه کوې؟ ته خو نشي کولی. هماغه علت دی چې تاسو وکړه چې په ایران باندې بیا نور بریدونه نه وو، په لبنان باندې بریدونه زیات شول، په سوریې باندې ځکه هغه اسرائیل ته نږدې دي او هلته پټرول ته ضرورت نه لري، راځي برید کوي بیرته ځي. نو دغه جهازونه چې امریکې وړي وو پرون وړمه ورځې یعنی دنې 10 دانې بیرته اسرائیلو ته راوړل او هلته یې ودرول. د دې معنا دا ده چې امریکا بیرته اسرائیل ته د پټرولو سپلای شروع کوي چې په فضا کې پټرول کوي او اسرائیل بریدونه وکړي. نو دې راتګ سره دا امکانات ډیر زیات دي چې په ایران باندې د اسرائیل بریدونه هم شروع شي.